من کې هر سړی او د هر سړي د ارمان دی او کوشش دی او مهنت دی چې زه د خوشحالۍ لار ولټومه او زه هغه لار ولټومه چې هغې سره زما دنیا هم خوشحاله شي او آخرت هم د خوشحالو نه ډک شي او الله ته پرې نږدې شم. نو زه نن تاسو ته هغه لار ښیمه، کومه لار چې انسان الله ته رسوي او دنیا هم د خوشحالو نه ډکوي او آخرت هم د خوشحالو نه ډکوي. هغه د علم زده کول دي، هغه د دین زده کول دي. دا یو لار دی چې الله پرې ته راضي کولی شي، دا یو لار دی چې ته پرې جنت ته رسېدی شي، دا یو لار دی چې ته پرې د جهنم نه بچ کېدی شي، دا یو لار ده چې تا ته په یو نور او رڼا میلاویدی شي. علم او علما اوچت شرف الله سبحانه وتعالی هغه خلکو له ورکړی دی کوم خلک چې په دین باندې پوهېږي او د دلیل دی په دې باندې چې د علم یو اوچت عمل دی. علم ګورې یوازې دې ته نه و چې یو سړی ناظره قرآن ووایي. زموږ د پښتنو سادهتوب دی چې کوم سړی ناظره قرآن وایي بس دی لکه علم کړی دی یا او د ټولو نه غټ عالم ورته هغه ښکاري چې قرآن زباني یاد کړي بس دا لوی عالم دی. نه، علم خو دریاب دی، علم خو د قرآن یادول، حدیثونه دي، د دې زده کول، په دې کې شرحه، بیا د نورې مسلې دي چې هغه د قرآن او حدیث سره تعلق ساتي، دا ټول په علم کې دننه راځي. نو یو سړی چې علم ته رسي دا ډېر ګران کار دی، خو د الله په توفیق باندې اسانیږي او چې انسان مهنت او کوشش وکړي. په دې ځای کې زموږ دا راجمع کېده دا هم د دغې دپاره دی چې موږ څه نه څه زده کړو. د دنیا دپاره موږ څومره ټیم ورکوو، سحر شي او ماښام شي او موږ کوشش او مهنت او دا ټول دې دپاره چې موږ د دنیا وګټو او په دې دنیا باندې پوه شو. نو پکار دا ده چې موږ څه نه څه وخت د خپل دین له ورکو چې دومره خو پوه شو که نه چې زموږ د الله څه وایي په قرآن کې، زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته څه وایي، الله په باره کې څه عقیده ساتل پکار دي، د پیغمبر په باره کې څه عقیده ساتل پکار دي چې دا خبرې خو وپېژنو که نه. مونځ به څنګه کوې، روجې به څنګه نیسې، زکات به څنګه ورکوې او داسې نورې ډېرې مسلې دي چې دا موږ یې زده کړو. نو د دې مجلس او د دې نشست او د دې مبارکې حلقې د دې مقصد هم دغه دی چې موږ دغه علم یې زده کړو او په هغه خلکو کې شمار کړی شو کومو خلکو ته چې الله دغه عزت ورکړی دی.